د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د جغرافیایي معلوماتو عمومي ریاست، د الکترونیکي تذکرو د تخنیکي چارو د انسجام ریاست او ځینو نورو ریاستونو د کارکوونکو او مراجعینو لپاره چې د کورنیو چارو وزارت په پخوانۍ ودانۍ کې موقعیت لري، یو جومات او سایبان پنجشنبه د 1602 د غبرګوري 18مه د پټۍ په پرې کولو سره پرانستل. په دې مراسمو کې چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس د ادارې ځینو رئیسانو، کارکوونکو او د رسنیو اساسو ګډون کړی و. په پیل کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار د یادو پروژو په بریالیتوب سره پای ته رسیدو له امله خوښۍ څرګنده کړه او ویې ویل: د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې د هېواد په ټولو ادارو کې کارکوونکو ته د دیني مناسکو د ترسره کولو ټول امکانات برابر کړي. په همدې لړ کې موږ د جغرافیایي معلوماتو لوی ریاست په ودانۍ کې د یو مسجد د جوړولو تبیا وکړه چې لله الحمد دا د نن یې تاسو د پرانیستې شاهدان یاست. دا مسجد په 130 متره مربع ساحه کې جوړ شوی دی چې په یو وخت کې پکې شاوخوا 200 تنه لمونځ کوونکي ځایږي. پر دغه مسجد د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له بودیجې څخه شاوخوا 2 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار هیوادوالو ته د خدماتونو په وړاندې کولو کې د لازمو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه د 300 متره مربع ساحه کې د یو سایبان د جوړېدو یادونه هم وکړه. هیوادوالو ته د خدماتونو وړاندې کولو کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه د دویم سایبان چارې د جوړولو چارې هم سرته رسېدلي. دا سایبان په 300 متره مربع ساحه کې جوړ شوی چې شاوخوا 1.1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. د دغو دواړو پروژو ټول لګښت شاوخوا 3.1 میلیون افغانۍ ته رسیږي. دا مراسم چې د قرآن کریم په تلاوت سره پیل شوي وه، د خیر او وطن د آبادۍ په دعا پای ته ورسېدل.